بهانې مه لټوئ. څومره زر چې کېږي باید سوله راشي، څومره زر چې کېږي باید بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي، څومره زر چې کېږي د کابل د مزدوري ګوډاګۍ ادارې تړتک مړتک او بړستن مړستن ورته ټولو ځئ ځدي له خیره سره خپلو اصلي ملکونو ته چې چا د برطانیې پاسپورټ دا د برطانیې ته ځي، افغاني الاصل انګریزان د هلته ځي، افغاني الاصل امریکان د امریکا ته ځي، افغاني الاصل سوسیال خواره د ورور خپل کلیساګانو ته منډې وهي. بندیان به خوشي کوئ، ښه په قدر ښه په عزت باندې به خوشي کوئ. دا درنه غواړو، له تاسو نه غواړم نه د کابل مزدوري ادارې ته مونږ انتن هم نه ورکوو، په رسمیت مو هم نه پیژنو، تاسو ته زارۍ مارۍ هم نه کوو، عذر نانوات هم نه درته کوو. شین سترګو امریکانو ته وایو چې د مونږ بندیان خوشي کوي. سکاټ میلر ته وایو د مونږ بندیان خوشي کوي. کنې بیا به ښه نه وي درته وادې اورېده. بیا خو د طالب جان اخطار درته معلوم ده، هسې نه چې تړون مړون درته ایست او خطا کړي او په د بګرام په دیوالو بیا درته نیغ نیغ ناست دي چې وروره خوسې کوې که نه خوسې کوې. نو سکاټ میلره بیا خو یې د زور هم نه یې که نه، بیا به همدا د باګرام بیس ته په خپله بمباره. نو ښه خبره دا ده چې د جنګ زور دې هم نه رسېږي. هسې سرزوري مه کوه، خو بس را خوشې که کسان را خوشې که، قصه بس ختمه وه. نو امریکایانو ته مو وایو، بهرنیو سفارتونو ته، اشغالګرو ته، ټولو ته وایو مه بادا چې داسې نه شي چې تړون مات شي او بیا د مونږ اتلان او غازیان وچ د بیسو په دیوالو درته غومبر وهي، له لنچر او له واسکټو سره درته ناست چې خوشې کوې که نه خوشې کوې. نو بیا خو مونږ ته د زندانو د ماتولو چل هم راځي. ګوره دا نه چې تجربه پکې نه لرو. پوه شولې؟ د قندارو کې د کوم چې زندانو یاد دی چې از سوری هم چې ورته ایستلی بیخ هم درته ووهه وروره، بندیان هم را خوشې کړه. نو بندیان د کابل ادارې د سی آی ای د بلیک واټر جاسوس سالګیه تا نه نه غواړو. ګوره ته چې وایې طالب مې دښمن ده، نو خو دښمن ته څوک بندیان ور خوشې کوي، ته خو لومړی مرستیال یې مړ سترګیه خړ سریه تیار د سالي او د پوتین عکسونه راواخلئ، فرق یې ماته راوکړي. هغه هم دغسې یو بوتل سری ده، سالم هم دغسې یو شی ده. نو د سی آی ای او د بلیک واټر مزدوره د سټیج په سر غورې کول دا دومره اسانه دي. میدان ته راسه، ورسه پنجشیر کې د غازیانو درنه ولسوالۍ نیولې د هغه تصفیه که، ډوزې مه وله طالب سره دښمني کوم. د څه شي دښمني کوې؟ خدای دې بیخ شین که. دښمنۍ باندې پوهېږې که نه؟ دښمني د هغه څوک وکړي چې خپل اختیار وي، خپل واک وي، خپل تسلط وي، خپله پیسه وي، خپل فوج وي. ته چې په کوم ضد زرې موټر کې ناست یې دا هم امریکایانو درکړی، تا چې کومه نیکټایي اچولی دا هم امریکایانو درکړی، تا چې په کوم بلیډ باندې دا نجس شکل خریلی دا هم امریکایانو درکړی. ته خو هغه نیستمن انسان چې 15 سپینې به د بوټ خوړلي وو، پیوند واسکټ به دې و د پنجشیر په درې کې به ګرځېدلې، یو کچالو جوشک درته رسېدنه. ته خو هغه څوک وې چې طالبانو تر کولا به وزغلولې. دا خو امریکایانو ته د تا وفاداري او جاسوسي وه چې نن په ضد د زرې موټرو کې ګرځې، د سلګونه امنیتي ځواکونو په منځ کې یو سټیج ته درېږې، له هغه سټیج نه ویره لرې په کوم سټیج چې ته خبرې کوې چې مبادا میکروفون ډز نه وهي، تا سره چې کوم ګارډ ګرځي له هغه نه هم ډارېږې چې مبادا نفوذي مجاهد نه وي. ته چې په کوم کور کې په کوم چوکۍ ناست له هغه نه هم ډارېږې چې له لاندې نه مې صفایي ونه کړي. نو هغه څوک چې د بلیک واټر او د سی آی ای مزدور وي، تعجب آوره خبره د سی آی ای د مزدور په دغه تلین د خاینانو کې دا وه، وای خط سرخ نمیکشیم، با طالبان دشمنی میکنیم،
و جمهوریت از جمهوریت تیر نمیشیم. خط سرخ ماست. نه وای خط سرخ نمیکشیم. پویږي چې طالبان د خط سرخ په ماتولو د رنګ په بدلولو کې مهارت لري. ډېر د سره خطونه د سیاسي د مزدورانو برګ او زیړ کړه. نو ځکه صالح په لوی جرګې کې سور خط بیا راکاش نه کړ. سره خطونه هم حد لري. اشرف غني د کوم خبريال پوښتنه کوي وای دا سره خطونه مار وخت په زیړو بدلیږي. وجه څه د طالبانو فشار ده، بین المللي فشار ده. څه وای نه فشار مشار نه ده، دا خاینان دا رنګ دویم لمبر راوړي. دا کومه کرخه چې په دې رنګ باندې راکش کی دا وای دویم لمبر ده. ناغور تیلی ولې دا څنګه زیړیږي؟ وای خو کله باران پیوسي کله لمر تیسي نو خط په خپله زیړ سي. مال خو نه اصلي رنګ ولګوي. جاسوس خوی او خصلت داوي، بل پورې تړلی مزدور عادت داوي چې هغه خپل اختیار د خپل ژبې نه لري. ته سره خطونه راکش کوه، طالب درته په زیړو بدلوي. نو ضرورت د دې سره خطو څه ده؟ ارګ نه د سیمټي دیوالونه تاو کړي دي، ارګ په منځ کې ناست دی، بل شړونګا خو د اوس له صحنې هم لرې سوی نه پوهېږم چې بالک دی په پازه په خوله وریښی دی. حفیظ الامین کار دی ورسره کړی، مردار کړی دی لکه څنګه. هغه ډبل عبدالله راځي چې نه بیا مونږ وای چا سره دښمني نه کوو. مه کوئ دښمني. د طالب سره دښمني به درته د سر په بیه تمامیږي. د طالب سره دښمني به د مارک په بیه درته تمامیږي. دا ګیلې مه کوئ چې طالب جګړه کوي. طالب دا د جګړې اوږدول غواړي هېڅکله نه. د دې جګړې تر ټولو زیات زیان طالبانو ته ده. له خپل کوره مسافر، له خپل بچي لرې، له خپل کوره لرې، له خپل مور او پلاره لرې، له خپل کلي او له خپل دیاره لرې. کور وران، کور بمبار، جماعت وران، جماعت بمبار، مدرسه کلی کور ټول وران. نو طالب څنګه د جګړې طلبي کوي؟ د طالب په دې جګړې کې ګټه څه ده؟ د طالب سرتیرو کومه تنخوا ده؟ تاسو ما ته راوښیئ د دغه طالب سرتیرو، دغه طالب اتلان او غازیان که چیرته د جګړې اوږدېدل غواړي نو د دوی مکافات. طالب په کوم قصر کې اوسیږي؟ طالب سرتیری، طالب قمندانان په کوم محل کې اوسیږي؟ کومه ډالري تنخوا لري؟ کوم د اروپا نه سوسیال لري؟ طالب په دې جګړې کې ګټه څه شی ده غیر له دې چې د دې جګړې د ختم دپاره لګیا د قرباني ورکوي، لګیا د تکلیفونه تیروي، ملک هر څه ترې نه پاتې، خپل کلی کور هر څه ترې پاتې، توپک په اوږه شپه او ورځ د دې ملت د دفاع په خاطر باندې راوتلی ده. نو د یو چا چې په یو شي کې ګټه وي باید د هغې ادامه ورکړي چې وخت یې ګټه یې نه وي. زیان د طالب ټولو نه زیات زیان د طالب ته په دې جګړې کې ګټه د په دې جګړې کې د هغه چا ده لکه د لیوني سپي، د بلیک واټر او د سیاسي مزدور صالح او امثالو هم او هغه د امنیت ملي د شورا مشر یا سوسیال خور مساج سنټر والا اشرف غني ګټې د دوی د پکې چې زمنه د صالح زوی د لندن د پوهنتون نه د پولیسو اکاډمۍ نه دکتراوې اخلي، سندونه اخلي. د بل سوسیال خور له یو امریکایي ډمې سره واده کړی ده، له شلو نه پاتې ده ته. همدغسې دا نور خنزیرانې. ګټه د جګړې خو د تاسو ده، ځکه جګړه اوږدوئ، ځکه دا بهانې لټوئ، ځکه د بندیانو د خلاصون په مخ کې د شګو پټمونه جوړوئ. دا د شګو پټمونه دا بریک نمیسی انتن نمیتا. آقای صالح با تو خطاب میکنم، مزدور CIA و KGB خبردار که باز خط سرخ را نکشی. خط سرخ طوق لعنت برای شما گشته. خط سرخی که هر وقت به زرد تبدیل میشه ضرورت نداره که باز خط سرخ کش کنی. دشمنی با کسی کو که انتقام خود را گرفته نمیتانه. تو که لاف و پف و پتاق با دشمنی با طالب خطاب میکنی. عمود طالب است که تو را تا کولا به دوانده بود. امروز هم اگر سایه اشغالگران نباشه، حمایت اشغالگران نباشه، حمایت بلیکواتر و CIA نباشه، امان خطی که تو پیش ازی دویده بودی باز با مو خط میروی.
در امان جایی که محاصره بودی در اونجا هم جای نداری. در خانه که تو تهدابش ماندی در آن خانه هم به قرار نخواهد خواب کردی. ما برای دشمنی طالب با قیمت سر برای تو تمام میشه. جاسوسی و مزدوری و غلامی که با چند دلار کرده بودی همهش هدر میره. خوب است کلیت خم بگی و به مشت آهنی طالب مقاومت کرده نمیتونی. ما و شما 20 سال پیش از زور آزمایی کرده بودیم اگر یادت باشه. فراموش نکرده باشی. پیش از که امریکایا بیایه، پیش از که بادارای اصلی شما فرانسویا بیایه، با کسانی که غلامی و مزدوری کردی، با کسانی که عهد و پیمان داری، با جمهوریتی که ایمان آوردی، جهاد تو ثمره جمهوریت شد؟ هرگز استراتژی جبل سراج تکرار نخواهد شد. هرگز ما به تو موقع نخواهد دادیم که کابل را باز با آینانه تبدیل کنیم. به همه لندغرا که مزدورای KGB خطاب ماست که از جوش کار نگیرین، از هوش کار بگیرین. ما عهد و پیمان به خاطر آزادی افغانستان کردیم و به عهد خود قائم و دائم هستیم. انشالله هیچ تنازل در برابر اشغالگرا و مزدورای CIA و KGB نداریم. نخواهیم تنازل کرد و شما به صدها بار تنازل کردین به خاطر که شما اختیار خود ندارین. تو یک مزدور CIA و KGB استی. تو دین روز به خاطر روبل مزدوری میکردی. دین روز کاروانای روسا را به کابل می آوردی به نام مجاهد. معاهده با روسا کرده بودی. امروز هم معاهده ای که با KGB و CIA داری هرگز CIA به درد تو نخواهد خورد. این خاک همه افغان هستند. کسانی را که تو دشمن خطاب میکنی دندانهای 42 کشور ابرقدرت جهان را ریختند. با کسایی که تو دشمن خطاب میکنی همه دبدبه ناتو و امریکا را به زمین ریختند. با کسانی که تو تروریست و وحشتگر خطاب میکنی امروز در برابر اونمو تروریستا آقای شما ششته سخن زوربان میزنه. رای امن از پیش از خواهش میکنه. کسانی که تو مزدورش بودی طالب در برابر ششته و با می الفاظ برش میگه که این خاک ماست، خاک افغانستان وطن ماست، دفاع از وطن ما فریضه ماست. تو در برابر بادار دو سخن زده نمیتونی. لیکن کسانی را که تو تروریست خطاب میکنی در برابر آقای تو، در برابر بادار تو سخنان را میزنه که آنان حیران هستند. دشمن افغان ها امریکا به این قائل است که زمامداران اصلی وطن طالبان است. محترم